نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خويندو او ورونو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله عز وجل ټول انسانیت ته خطاب کوي، که هغه مؤمنان دي که غیر مؤمنان دي. دوی ټولو ته خطاب فرمایي چې ای خلکو، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما پیدا کړی یاستئ تاسو من ذکرن د یو نارینه و انثى او د یو زنانه څخه. ستاسو اصل یو نر دی یوه ښځه ده، یو خاوند دی یوه ښځه ده، مېرمن ده. په دې معنی چې تاسو ټول انسانان، که هغه مؤمنان دي که غیر مؤمنان دي، په انساني نسب کې سره ورونه او خویندې دي. یو په بل باندې لوړوالی او برتریت او مقام نه لري، ټول په انسانیت کې سره برابر دي، ځکه د ټولو مور او پلار یو دی. څرنګه چې د یو مور او پلار اولادونه یو پر بل باندې په نسب کې لوړوالی نه لري، همدارنګه تاسو یو پر بل باندې په ټولنه کې په نسب کې لوړوالی نه لرئ، ټول د یو انسان اولاد یاستئ. متاسفانه اوس وخت کې موږ او تاسو ډیر متمدن او پرمختللي هیوادونو ته هم ګورو چې په 21مه پیړۍ کې هم دوی دغه جاهلیت کې تر اوسه هم ژوند کوي. تر اوسه پورې هم دوی انساني مساوات په انساني حقوقو کې نه رعایت کوي. تر اوسه هم دوی د پوستکي په رنګ کې اخته دي چې سپین پوستکی لوړوالی او برتریت لري په تور پوستکي باندې. حال دا چې دوی په 21مه پیړۍ کې د سپوږمۍ ته وختل، ستورو ته وختل، مریخ ته وختل، داسې ټکنالوژي جوړه کړه چې انسان عقل ورته حیران دی، مګر دغه ځای کې خپله هماغه بیرته جهالت ښایي. دا هماغه د جهالت دوره ده چې د اسلام څخه مخکې په جاهلیت کې وجود درلوده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، او کما قال علیه السلام. هر کله چې به یو نسبدار انسان، یو شریف کورنۍ انسان په دوی کې غلا وکړه، نو هغه به یې پرېښوده. او که چیرې یو ضعیف انسان، بیچاره انسان به غلا وکړه، بیا په هغه باندې به حدود تطبیقول، کله به یې وژه، کله به یې لاس ورته غوڅاوه، کله به یې نور مشکلات ورته ایجادول. نو دغه عنصري تفریقه اسلام رد کړې ده، اسلام د منځه وړې، په اسلام کې وجود نه لري. مګر اوس وخت کې ما ابتدا کې هم اشاره وکړه چې ډېر پرمختللي هیوادونه تر اوسه پورې هم د پوستکي په رنګ کې نښتلي دي چې تور پوستکی دی او سپین پوستکی دی. سپین پوستکی برتریت لري، لوړوالی لري په تور پوستکي باندې. نو دا د هماغه جاهلیت د دور عادتونه دي. موږ او تاسو ته که چیرې اسلام تاریخ ته رجوع وکړو، وګورو، اسلام په داسې وخت کې ظهور کړی چې ټوله ټولنه او جامعه تعصباتو کې وه. ټوله ټولنه او جامعه په همدغه عنصري لوړوالي او برتریاتو کې ژوند کوو. یوې قبیلې به په بلې باندې ځان پورته ګڼه، یو قوم به په بل باندې ځان پورته ګڼه، یو انسان به په بل باندې ځان پورته ګڼه. مګر هر کله چې اسلام راغی، دغه عنصري تعصبات، دغه رنګ او شکل دا ټول د منځه یوړه. او الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې همدغه اعلان ټول انسانیت او ټول نړۍ ته وکړه: انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای مؤمنانو، موږ تاسو د یو نر او د یو ښځې څخه پیدا کړی یاستئ. تاسو یو پر بل باندې هیڅ لوړوالی نه لرئ. الله ته د برتریت او د لوړوالي معیار هغه تقوا او پرهیزګاري ده. هغه انسان الله ته ډیر نږدې دی چې هغه تقوا لري، هغه پرهیزګاري لري. که هغه تور پوسته دی، که هغه سپین پوسته دی، که هغه عرب دی، که هغه عجم دی، که هغه امریکایي دی، که هغه استرالیوي دی، هر هغه څوک چې الله ته نږدې وي، همدغه انسان مکرم دی، مقرب دی الله عز وجل ته. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو احادیثو ته وګورو،
آخرین خطبه په حجة الوداع کې آخري حج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسره کړی او په هغې کې آخري خطبه چې موږ او تاسو ته وړاندې کړې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري وصیتونه موږ او تاسو ته کوي. همدا فرمایي چې الا لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. هیڅ عربي په هیڅ عجمي باندې فضیلت نه لري، لوړوالی نه لري مګر په تقوا سره. که چیرې دغه عربي کې تقوا د عجمي څخه ډېره وي بیا عربي الله ته نږدې دی. اما که چیرې عجمي کې تقوا ډېره وي بیا دی په عربي باندې فضیلت لري، الله ته نږدې دی. نو د چا نسب الله ته د نږدېوالي سبب نه ګرځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هغه چا لره چې د ده عمل د قیامت په ورځ پل صراط کې ورو وګرځوي، سست کړي، دی خپل نسب نشي تیزولی. زه آغا صاحب یم، زه فلان صاحب یم، زه فلان صاحب یم، زه میا صاحب یم، زه ملا صاحب یم، زه فلان صاحب یم. دغه صاحب قیامت په ورځ فایده نه رسوي. تا ته چې فایده رسوي ستا عمل فایده رسوي. که ته د هر قوم یې، که د هرې کورنۍ یې، د هرې قبیلې، عرب یې، عجم یې، سپین یې، تور یې، سور یې، زیړ یې، ستا عمل به تا ته فایده رسوي. نو دغه برتریتونه او لوړوالی د قیامت پر ورځ هېڅ معنا نه لري چې دنیا کې انسانان په دې باندې ځانونه مشغولوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على اسود، او کما قال علیه السلام هیڅ سپین پوسته انسان په تور پوستې فضیلت نه لري او هیڅ سور انسان په زیړ باندې فضیلت نه لري. د پوستکي رنګ اصلا مطرح نه دی، انسانیت مهم دی، اخلاق مهم دی، ایمان مهم دی. هغه انسان چې دی ایمان لري، تقوا لري، پرهیزګاري لري، دغه انسان الله ته نږدې دی. دا چې ټوله دنیا پاسېږي چې زما پوستکی سپین دی مګر تا کې چې هغه اخلاقیات د اسلام نشته، تا کې هغه ایمان د اسلام نشته، تا کې هغه د یو غوښتلي انسان صفات نشته، نو ته بیا هغه انسانیت کې تر اوسه پورې هم ناقص یې، ستا فکر کمزوره دی، ولو که ته په 21مې پیړۍ کې هم تر اوسه پورې اوسېږي. هغه څوک چې په خپله ژبه باندې، په خپل رنګ باندې، په خپل شکل او قیافه باندې افتخار کوي، دی د هماغه 21مې پیړۍ جاهل دی تر اوسه پورې. دغه جاهلیت او هغه د 1400 کاله مخکې جاهلیت په منځ کې هیڅ فرق نشته. فقط دا دی چې دا لږ متمدن جاهل دی، هغه لږ متخلف جاهل و. هغه وخت امکانات نه و، دغه وخت دته امکانات میسر دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دغه عادت ته جاهلیت وایي. او که چیرې موږ او تاسو نور احادیثو ته هم وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي کلکم لآدم و آدم من تراب. ای انسانانو تاسو ټول د آدم علیه السلام اولاد یاستئ او آدم علیه السلام د خاورې څخه پیدا شوی. و آدم من تراب، آدم د خاورې نه پیدا شوی. نو ستاسو اصل خاوره ده، ټول یوه خاوره یاستئ، یوه ځمکه یاستئ، ټول د یو پلار اولاد یاستئ. هیڅ چاته دا جواز نشته چې یو بل باندې فخر او برتریت او لوړوالی حاصل کړي په دنیا کې، په خپل رنګ باندې یا پوستکي باندې یا قوم باندې یا ژبې باندې. همدارنګه الله عز وجل موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې دغه نقطې ته اشاره فرمایي چې دغه انسانانو شکلونه چې مختلف دي، یو انسان تور دی، یو سور دی، یو سپین دی، یو زیړوالی ته مایل دی، یو انسان یو قسم قواره لري، بل رقم قواره لري، یو انسان فارسی غږیږي، بل پښتو غږیږي، بل ترکمني غږیږي، بل ازبکي غږیږي، دا انګلیسي غږیږي، دا ایریتري غږیږي. هر انسان خپله ژبه لري. دغه تفاوتونه د کوم ځای نه راغلي دي یا دغه تفاوتونه او اختلافات ولې رامنځته شوي دي؟ نو الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې موږ او تاسو ته فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والارض. د الله عز وجل د قدرت د دلایلو څخه دا ده چې آسمان یې پیدا کړی او ځمکه یې پیدا کړې. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان کې د آسمان نوم اخلو، په دې معنی چې آسمان و ما فیها، هغه څومره ملائکې چې آسمان کې دي، هغه څومره مخلوقات چې په آسمان کې دي، هغه څومره ستوري او کواکب او فلکیات چې په آسمان کې دي، هغه ټول علوي کونیات چې په آسمان کې دي، د ټولو خالق الله عز وجل دی. والارض، او کله چې د ځمکې نوم اخلو، په ځمکه کې ټول شیان شامل دي چې په ځمکه کې دي، که هغه بحرونه دي، که هغه غرونه دي، که هغه هوا ده، که هغه میوجات دي، که هغه زراعت دی، که هغه تیږې دي، که هغه معادن دي، که هغه ذخایر دي، دغه ټول شیان په همدې کې شامل دي. نو د الله د قدرتونو یوه نښه دا ده چې الله عز وجل آسمان پیدا کړی او ځمکه پیدا کړی. دې سره بیا څه شی دی؟ واختلاف السنتکم و الوانکم. الله عز وجل تاسو پیدا کړی یاستئ په مختلفو ژبو سره. اختلاف السنتکم، ستاسو د ژبو اختلاف، مختلف ژبې لرو، په مختلفو ژبو باندې غږیږو، فارسی، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، چینایي، جاپاني، دا ټولې ژبې دي. و الوانکم، او د الله قدرت دا دی چې ستاسو ژبې مختلفې پیدا کړي، ستاسو شکلونه هم مختلف پیدا کړي.
په ټوله دنیا کې به 2 انسانان سل په سله یو رقم پیدا نه کړي، خامخا یو څه تفاوت لري. دا ولې دغه کار شوی دی؟ دغه شکلي اختلافات ولې دي؟ ژبني اختلافات ولې دي؟ نو دغه الله عز وجل موږ او تاسو ته فرمایي چې دا د الله د قدرت هغه دلایل دي چې موږ او تاسو ته یې ښایي. موږ خپل ایمان ته رادعوتوي چې الله باندې ایمان راوړئ، چې الله عز وجل په دې قادر دی هر انسان په هر شکل باندې، په هر ژبه باندې، په هر موقعیت کې، په هر صورت او قیافه کې پیدا کړي. نو دا د الله عز وجل د قدرتونو د دلایلو څخه دی. نو دغه اختلاف د ژبو، اختلاف د رنګ، اختلاف د پوستکي، اختلاف د ژبې، دا د برتریت او د لوړوالي وسیله نه ده. دا د الله قدرت موږ او تاسو ته ښایي، د الله وحدانیت موږ او تاسو ته ښایي. په دې باندې هیڅ کله افتخار نشي کېدلی که ته په هره ژبه د دنیا وغږېږې، مګر هغه د انسانیت معیارونه چې ونه لرې، ته په چا باندې فضیلت نه لرې، ولو که په هره جغرافیه کې ژوند کوې، ولو که په هر شکل او په هر لباس کې اوسېږي. ځکه الله عز وجل سوره حجرات کې بیا همدا فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نزد ستاسو مکرم ترین، ستاسو بهترین هغه با تقوا انسان دی، ښه انسان دی، با تقوا انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته مبارک حدیث کې فرمایي الناس سواسیة کاسنان المشت، او کما قال علیه السلام، ټول انسانان په انسانیت کې داسې سره برابر دي لکه د ګومنز سر. ګومنز چې موږ او تاسو پرې ویښتان ګومنځوو، هغه که موږ او تاسو وګورو ټول سرونه سره برابر دي، غاښونه برابر دي. که دغه ګومنز سره برابر نه وي بیا په هغې باندې سر نه ګومنځ کېږي. په همدغه ټولنه کې انسانان ټول داسې دي لکه د ګومنز غاښونه. که یو انسان هم ځان ته پورته وایي ټول ګومنز خرابېږي، ګومنز بېکاره کېږي. که ټولنه کې دغه تعصبات وي، پوستکي او په رنګ باندې لوړوالی وي، نو دغه ټولنه فاسده ټولنه ده. دغه ټولنې نه بیا ډېر مشکلات رامنځته کېږي. موږ تاسو نن وخت کې دغه ډېر پرمختللي هېوادونو کې ګورو چې مسلسل مظاهرې دي، او دغه مظاهرې فقط د پوستکي په رنګ باندې دي. دا تور دی او دا سپین دی. تور پوستی د پښو لاندې وژل کېږي، دې دپاره چې دی تور پوستی دی. سپین پوستی هغه وژنې دې دپاره چې زه دا حق لرم. مګر اسلام کې دغه شیان نشته. د اسلام موقف موږ او تاسو ته ډېر روښانه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ژوندي مثالونه راکوي. که چیرې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سیرت طیبه ته وګورو، موږ او تاسو ته ډېر مثالونه شته. ژوندی مثال زموږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړني مسلمانان دي. په لومړنیو مسلمانانو کې یو پکې بلال دی رضی الله عنه. بلال د کوم ځای دی؟ د حبشې دی، ایتوپیا. د حبشې دی، تور پوسته دی. مګر هغه خدمت چې بلال اسلام ته کړی دی او هغه ارزښت چې اسلام بلال ته ورکړی بل چاته نه دی ورکړی. بلال رضی الله عنه غلام دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل مال سره دی اخلي، آزادوي. مګر په اسلام کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤذن حسابیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤذن دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرافقت کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په یو بستره کې ویده کېږي په یو غزوه کې. دغه فرق نشته چې دا امیر المؤمنین دی، خلیفه دی، او یا دا یو غلام دی چې آزاد شوی دی، تور پوسته دی. عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، ټول صحابه بلال ته څه وایي؟ سیدنا بلال رضی الله عنه. زمونږ سید، زمونږ آقا، زمونږ بادار بلال. دا نه وایي چې زمونږ غلام بادار. زمونږ سید، زمونږ مشر، زمونږ رهبر، زمونږ آقا. دا هماغه تور پوست دی، هماغه غلام دی چې آزاد شوی دی، اسلام ورته دغه مقام ورکړی. بلال رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه سره اختلاف پیدا کوي په یو مسله باندې. ابو ذر اصیل عربي دی او بلال غلام دی، حبشي دی، آزاد شوی دی. مګر اسلام دواړه سره مساوي کړي دي. اوس د ابو ذر چې اصیل عربي دی او د بلال رضی الله عنه چې حبشي تور پوست آزاد شوی غلام دی، د دوی فرق نشته. دواړه یو انسانان دي، یو مقام لري. ابو ذر او بلال رضی الله عنه په منځ کې اختلاف پیدا کیږي. ابو ذر رضی الله عنه بلال ته وایي چې یبن السوداء، ای د تور پوستې ښځې زویه. هغه ته طعنه ورکوي د مور په پوستکي سره چې ستا مور تور پوستې ده. یبن السوداء، ای د تور پوستې ښځې زویه. بلال رضی الله عنه په دغه خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي، ځکه دا اسلام کې نشته. اسلام کې تور پوسته او سپین پوسته ټول سره برابر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځي وایي یا رسول الله، ابو ذر رضی الله عنه عیرني، ما ته طعنه راکړه، ما ته د تور پوسته ښځې زوی وویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله عنه راغواړي، هغه ته وایي چې یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاهلیه. ای ابو ذر، ته هغه شخص یې چې تر اوسه پورې هم په تا کې د جاهلیت آثار پاتې دي. ولو که ته مسلمان شوی یې، زما صحابي هم یې،
مسلمان هم یې مګر د جاهلیت آثار او نښې تا کې اوس هم لیدل کېږي. ته څرنګه یو مسلمان ته د تورپوستې زوی وایې، څرنګه یو مسلمان ته د مور په رنګ باندې طعنه ورکوي چې ستا مور تورپوستې ده، څرنګه یو مسلمان ته تورپوستی وایې. په اسلام کې دغه تمیز نشته، دا تفکیک نشته، دا تفاوتونه نشته. ابو ذر رضی الله عنه سپینګیری دی، مشر صحابي دی. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوري، بلال رضی الله عنه راغواړي او خپل سر مبارک په ځمکه باندې یږدي. بلال ته وایي پښه دې پورته که زما په سره کېده، د خپله پښه پورته که زما په سره کېده چې زه ښه ذلیل شم، زه د خپل جزا او عقاب وګورم چې ما ولې تا ته د تورپوستې زوی ویلې. مګر یو طرف نه که داغونه سهو او اشتباه کېږي، بل طرف نه ګورو چې د الله رسول ته څرنګه اطاعت کوي. ابو ذر رضی الله عنه فورا د الله حکم مني، د رسول صلی الله علیه وسلم حکم مني، د بلال رضی الله عنه څخه معذرت غواړي. بلال رضی الله عنه دا کار نه کوي، مګر ابو ذر رضی الله عنه ته یو عملي درس ورکوي چې په اسلام کې دا تفاوتونه نشته. که موږ او تاسو بیا تابعینو ته وګورو، په تابعینو کې یو تابعي دی عطاء ابن ابي رباح رحمه الله. دی مفسر د قرآن دی، محدث دی، فقیه دی، مفتی دی د هغه وخت. مګر که د ده صورت ته وګورې تک تور دی، تورپوستی دی، په سترګه باندې ړوند دی، په لاسونو باندې شل دی، په پښو باندې فلج دی. داسې انسان دی چې زموږ او تاسو ټولنه کې نن سبا خلک ورته په انسانیت باندې نه ګوري، مګر دی د قرآن مفسر دی، فقیه دی، محدث دی، او دی د مکې مکرمې په مفتی باندې مشهور دی. د ده نه غیر بل چا نه څوک فتوا نه اخلي. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم چې کله حج ته تللی او مکه مکرمې ته، د مکې مکرمې یو تعداد خلک راغله، د نه فتوا غوښتله، پوښتنې کولې ځینې مسایلو کې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه تعجب کوم چې تاسو ما نه راځئ پوښتنه کوئ، په داسې حال کې چې عطاء ابن ابي رباح تاسو کې موجود دی، خپل هغه عالم او مفتي مو پرېښودلی، ما نه راځئ پوښتنه کوئ. تعجب کوي. عبدالملک ابن مروان فتوا ورکوي چې د مکې خلکو ته اصلا اجازه نشته چې د عطاء ابن ابي رباح نه غیر د بل چا نه پوښتنه وکړي په دیني مسایلو کې، فتوا کې. دا د یو تورپوستې مقام په اسلام کې چې د ټولې مکې مفتي ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې پوستکی تور دی، لاسونه فلج دي، سترګې ړنده ده او پښو باندې فلج دی. عبدالملک ابن مروان چې مکې مکرمې ته راځي، عطاء ابن ابي رباح خپل ځان ته راغواړي. کله چې عطاء رحمه الله د عبدالملک دربار ته ننوځي، عبدالملک د ده مخې ته پاڅېږي او استقبال ته وروځي. بادشاه دی، مګر د دغسې انسان چې تورپوسته دی، لوند دی، شل دی په لاسونو او پښو باندې، استقبال ته ورځي. دی راولي په خپل هغه چوکۍ او خپل هغه منصب باندې کېنوي، دی ورته پښو لاندې کېني، بیا ورته وایي چې ما ته نصیحت وکړه. عطاء ابن ابي رباح رحمه الله ورته فرمایي چې د مسلمانانو په حق کې د الله څخه وویرېږه، د حرمینو خدمت وکړه، د مسلمانانو حقوق ادا کړه. ته دغه بادشاهۍ ته د مسلمانانو د مهاجرینو او انصارو په رایو باندې یا دغو په کوشش باندې رسېدلی، د دوی حقوق ضایع نه کړي. عبدالملک ورته وایي دا خو تا د نورو مسلمانانو خبره ماته وکړه، د خپل ځان خبره ماته وکړه چې تا ته څه وکړم، څه خدمت درته وکړم، څه کومک درته وکړم. عطاء ابن ابي رباح رحمه الله ورته فرمایي چې زه د الله نه سوا د هغه مخلوق ته محتاج نه یم، زه مخلوق ته حاجت نه لرم، زه خپل حاجت د الله څخه غواړم. عبدالملک ابن مروان وایي چې همدغه رښتیا سید دی، همدغه رښتیا مشر دی، رښتیا عالم دی. سره د دغه وضعیت نه، سره د دغه لوږې نه، سره د دغه فقیرۍ نه ما ته حاجت نه لري، الله نه خپل حاجت غواړي، خو د مسلمانانو حاجت ما ته وړاندې کوي. نو دغه مثالونه موږ او تاسو ته د اسلام موقف روښانه ښایي چې اسلام سره کم دین دی. په اسلام کې دغه تعصبات، تور پوستکی او سپین پوستکی اصلا وجود نه لري. که بیا موږ او تاسو د اسلام لومړني تاریخ ته، لومړني ورځو ته وګورو، په ضمن کې موږ او تاسو د روم د ایټالیا یو انسان لرو، موږ او تاسو صهیب رضی الله عنه په صحابو کې لرو، د اوایلو مسلمانانو څخه دی چې صهیب رضی الله عنه هم د روم څخه دی، رومي ورته ویل کېږي. روم پرېږدي، دی بالاخره کیسه ډېره اوږده ده، خو دی د غلام په صفت باندې راځي، بیا مدینه منوره کې مسلمانېږي، مګر دی د روم او د اروپا دی، مګر د ده او د بلال رضی الله عنه تفاوت نشته. که بیا ګورو موږ او تاسو په اسلامي تاریخ کې سلمان فارسي رضی الله عنه لرو چې د فارس دی، د ایران دی، دی د صحابو په جمع کې په ابتدایي مسلمانانو کې دی، مګر د ده او د نورو په منځ کې تفاوت نشته چې دی غلام دی او آزاد شوی دی. په همدغه اساس مسلمانانو اسلام دین د مساوات دین دی، د انسانیت دین دی. په اسلام کې ټول انسانان سره برابر دي، که هغه تور پوستکی لري، که هغه سپین پوستکی لري، که هغه زیړ لري، که هغه سور لري، که په هره ژبه باندې غږیږي. دغه ژبې موږ او تاسو الله څه دپاره پیدا کړي؟ لتعارفو، تر څو تاسو یو بل وپېژنئ. فقط د معرفت
نښې دي. موږ او تاسو قبیلې تاجک او ازبک او پښتون او فلان او فلان دغه قبایل او دغه ژبې فقط د معرفت دپاره دي چې موږ یو بل سره وپېژنو، یو بل رانه خلط نشي. که زه تا ته وایم چې عبدالله ته به نه پوهېږې چې کوم عبدالله، که زه درته وایم چې عبدالله چې د فلاني منطقې د فوراً پوهېږې چې څوک مراد دی. نو دا د معرفت نښې دي. که څوک اوس هم ژبنی تعصب لري، قومي تعصب لري، د پوستکي د رنګ په اساس تعصب لري، دا هغه انسان دی چې اوسه پورې هم دی د جاهلیت په هماغه عادتونو باندې مبتلا دی. تر څو چې دغه عادت یې نه وي پرېښودلی نو دی کامل مؤمن نه دی. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي دعوها فانها منتنه، دعوها فانها منتنه. ای مسلمانانو دغه تعصب پرېږدئ، ځکه تعصب دا ډېر بدبوی شی دی. منتن هغه حیوان ته وایي چې مړ شوی وي، پړسېدلی وي، بدبویه شوی وي، خود مرده حیوان چې بوی کړی وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دغه حدیث کې شباهت راکوي چې دعوها فانها منتنه، تعصب پرېږدئ ځکه دا مردار شی دی، ناپاک شی دی، بدبوی شی دی. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې هغه انسانان چې دغه مشکلات لري هغو ته هم هدایت وکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.